ما خو نو د رامور نه لګول نو نو شو راتله هغه چې په ټول هر څه پتا کړی دي ذمہ دار ټول ته همدغه شان دا مهر څنګه لګي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله کله سړی ګناهونه کوي نو یو ګناه وکړي په هغه باندې تور داغ ولګي دې په دې ګناه پسې وروسته نیکي وکړي نو دا داغ ولیدلی شي ځکه نیکی گناهونه ختمی. ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی گناهونه وینځي ختمی. او کله دې نیکی ونه کي توبه ونه باسي نو بل ګناه وکړي نو زړه نورم توش یو بل داغ ولګي بیا یو بل داغ ولګي یو بل ولګي. او علما وایي چې د دې نیکۍ او د بدۍ په دنیا کې بیا یو بدله میلاویږي. د نیکۍ یو بدله دا چې بله نیکي اسانه شي او د ګناه بدله دا چې بله ګناه اسان شي. تاسو د حیات آباد ته وځئ د مین روډ ته یو روډ تللی دی پېښور ته پرډۍ ته بل روډ تللی دی لنډۍ کوټه ته تورخم ته. نو څوک چې تورخم طرف ته روان شي یو قدم والي نو د پېښور نه 2 قدمه لرې شي او چې 2 قدمه والي نو 4 قدمه لرې شي او آخر کې کله دی چې په تورخم واوړي اړو راتله واپس ممکن نه وي. همدغه شان څوک چې نیکۍ شروع کړي نو نیکي اسانېږي او څوک چې ګناهونه شروع کړي په ګناه پسې بل ګناه اسانېږي او یو ګناه بل ګناه راکاږي یوه نیکي بله نیکي راکاږي. نو دا ګناهونه چې ډېر شي نو دا زړه تور شي نو نیکۍ ګرانې شي او ګناهونه اسان شي. دغه دی ختم القلب صرف نسبت الله ته شوی دی. بیا د په دې زړه کې د ایمان او د دین او د نیکۍ خبرې نه راځي په غوږونو باندې خبرې نه اوري په سترګو باندې پردې دي روغې خو پردې څنګه دي حق پرې نه وي په دې سترګو. دې خلکو ته الله سرټیفیکېټ جاري کړی دی سند هغه سند څه دی ولهم عذاب عظیم او د دیو دپاره لوی عذاب دی د دیو دپاره لوی عذاب دی. الله تبارک وتعالی دې د دې پارټۍ نه موږ وساتي. د دې لپس د درېیمې پارټۍ بیان را روان دی او ستاسو د وقفې وخت دی ټیک 15 منټه وقفه ده او کم په 10 بجې بلکې یو 2 منټه مخکې تاسو دلته حاضرې تاسو ریفریشمنټ کوئ ځان تازه کوئ نو 15 منټه وقفه ده. دنیا خوشحالۍ ډېرې میلاویږي نو بس هلته دی خوشحاله دی او چې دا نه میلاویږي نو هغه ځای دی پرېږدي بیا ځي. نو که دا په ایمان کې میلاوېدو نو ایمان راوړي او که دا په کفر کې میلاوېده د کفر سره ځي. چې چېرته دا و نو بس هلته خېټه خوشحاله وه نو دی هلته خوشحاله دی. د دیو بیان دی فرمایي الله ترجمه د دې آیتونو د آیت نمبر 10 پورې تاسو واورئ. ومن الناس او بعضې د خلق عذاب علیم عذاب دردناک دی بما کانو یکذبون په سبب د دې چې دیو دروغ وي. دا بیان د منافقینو روان دی او د دیو تعریف الله وکړو. دا هغه خلک دي چې دیو وایي مونږ په الله باندې ایمان راوړی دی او په آخرت هم ایمان راوړی دی خو الله فرمایي وما هم بمؤمنین دا دروغجن دي دروغ وایي دا دي مؤمنان. ځکه دننه په زړه کې کفر پروت دی نو چې په زړه کې کفر دی نو ظاهري اقرار د ایمان هېڅ پیدا نه کوي. دا اعلان د ایمان هېڅ پیدا نه کوي او دی خو مفاد پرست خلک د دنیا مفاد د دنیا خوشحالي د دنیا عزت او د دنیا جاه و جلال غواړي. دا چې چېرته میلاویږي نو که دا د مسلمانانو سره میلاوېدو نو د مسلمانانو سره دي او که دا د یهودو سره میلاوېدو نو د یهودیانو سره دي که دا د نصاراو سره میلاوېدو نو د هغوی سره ملګري دي خو چې چېرته دا میلاوېدو نو دا به هلته کي. فرمایي الله یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله سره. دا مخادعت باب د مفاعلې یو باب دی په عربي کې او دا چې کله راشي نو په دې کې د دواړه طرف نه شرکت وي. مزاربت دې ته وایي چې د دواړه طرفه یو بل وهي سړی. دلته مخادعت هم دغه باب دی
خدا باب د مفاعلې صرف د تاکید دپاره راغلی دی نور معنی هم دغه ده دیو دوکه کوي د الله سره نو دوکه خو څوک د الله سره نشي کولی دیو معامله د دوکې کوي د الله سره والذین آمنوا او د هغې کسانو سره چې هغه مؤمنان دي د مؤمنانو سره دا چل ول کوي دا دوکه کوي نو الله له خو څوک دوکه نشي ورکولی خو دیو په دې خبره باندې چې یاره مونږ به الله ته دوکه ورکړی شو کله کله مونږ هم دا کار کوو خپل یو بد عمل په داسې طریقه کوو چې دا خلک پرې خبر نه شي نو مونږ وایو چې دا خلک پرې نه خبرېږي نو کنه الله به پرې نه خبرېږي دا چل کله کله سودي کاروبار کوي په زموږ ملاکنډه ویژن کې خدا کار ډېر د ټوله علاقو کې په څه نسو طریقه باندې دی خلک ګاډي خرڅوي نو د ګاډي په ځای باندې بیا دا یو کاروبار چلېدلی چې خلک پیسې په سود باندې اخلي د ګاډي په ذریعه اخلي وایي دا ګاډی د 3 لکو دی په دې باندې په 3 لکې اخلي که نه اخلي په 3 لکې واخلي دا د 3 لکو د 2 لکو ګاډی دی نو سره بل سړی یا دا په خپله ورته وایي وایي څنګه په 2 لکه په نغد یې اوس راکې په قرض خو یې واغستو په قسطونو نو دی هغه پیسو ضرورت یې کوي دا در کومه نو 2 لکه نغد باندې دا ګاډی واپس دا په ځای ولاړ دی او اوس پکې ګاډی هم نه وي بس د ماچس یو ډبې خواته پروت دی وایي دا د 3 لکو روپو ګاډی شو ده نو د ګاډي تصور نشته دی خو په سود باندې پیسې اخیستل او ورکول غواړي نو چل ورکوي د چا سره زه خپله خو په دې خبر دی چې سود دی هغه اخیستونکی هم خبر دی ورکوونکی هم خبر دی دوی وایي چې په دې طریقه به الله خبر نه شي دا دوکه مونږ هم کوو نو دیو دا دوکه کوي د الله سره چې وایي مونږ ایمان راوړو په حقیقت کې خو مؤمنان نه دي الله ته پته ده دروغجن دي وما يشعرون دیو په دې خپل چل ول نه پوهېږي دوی شعور نه لري فی قلوبهم مرض د دیو په زړونو کې بیماري ده او دا بیماري د زړه هغه بیماري ده چې کوم ټیوب بلاکیج خبره راغلې ده د اپریشن به غواړي دا انجیوګرافي به غواړي او بل شی به غواړي بیا به دغه اپریشن غواړي دا شی نه دی دا بیماری د ضد د عناد او د حسد بیماری ده د نفاق بیماری ده د منافقت بیماری ده فزادهم الله مرضا زیاد کو الله هغه مرض د دیو مرض یې ورته زیات کو او دا مرض زیاتولم بل شان دي په دې پښتو کې یو مثال دی زموږ سره دا مونږ دوه وروڼه د دیو بچي پیدا شي دا دواړه بچي دا تر زامن دي نو دواړه وروڼه په حقیقت کې خو دا وروڼه دي د وروڼو زامن دي نو مونږ څه وایو مونږ یا تربوران دي پلاران یې دواړه وروڼه دي او زامن یې اوس تربوران شو نو پلار به د تربورولۍ کې بیا راشي خو بهرحال دغه موضوع دا خو وروڼه دي خو دغه موضوع زموږ نه ده موضوع بله ده دا خلک دا تربوران یو بل سره څه کولی هم نه شو څه کوي هم نه خو دوی یو کار کوي یو کس یو خاندان والا هغه څه لږې پاکې جامې نن واغوندي نو دا بل لپاره ورشي نو دی مقابله وکړي نو کله مقابله نشي کولی نو بیا غوسه ورشي زړه کې دننه حسد پیدا شي